دا سړک د هلمند سیند له ها غاړې د باباجي ولسوالۍ نه پیل تر ګرشک ولسوالۍ عمومي سړک پورې د 10.5 کیلومتره په اندازه د ولایت مقام په هڅو د 11.5 لک امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل سو. هلمند والي مولوي عبدالرحمن مسلم کندوزي د دې سړک د پرانیستي پر مهال وویل چې ولایتي اداره پلان لري دا ډول نوري پروژې هم تطبیق کړي ترڅو سیمې کې پرمختګ رامنځته او خلکو ته کاري چاپیریال برابر سي. نوموړي وویل چې دا سړک په پاخه او اساسي ډول جوړ شوی چې د لښکرګاه ښار سره پر لنډه فاصله به یو شمیر شمالي ولسوالۍ او ګاونډ ولایتونه سره وصل کړي. د علماو شورا غړي او د همدې سړک د جوړونې د کمیټې مسؤل شیخ مولوي عبدالولي اغا وایي دا سړک په پاخه او اساسي ډول جوړ شوی چې لښکرګاه ښار د هرات شهره او شمالي ولسوالۍ ته په لنډه فاصله وصلوي. سړک چې دی 10.5 کیلومتره موږ دا سړک جوړ کړی دی او دا تر فلکې پورې په 9 متره عرض کې دی او اخواته بیا چې ساحه سړک نه درلودله بغرا په بغل کې و بیا 8 متره بر لري. د تقریبا د دې ټول لګښت ان شاء الله 12.5 لک امریکایي ډالر پر 10.5 کیلومتره باندې راغلی دی چې دا ټول په سټانډرډ موادو باندې جوړ شوی دی چې اکثره د کندهار د تور کوتل د غره څخه چې په هلمند کې د خاکانه د کار شوی موږ هغه مواد 15% راوړي دي په دې کې کار کړی دي او سپالټ هم په شتریک سپالټ تقریبا دا 14 سانتي یا د سپالټ دغه دی د سیمې اوسیدونکي صدیق الله وایي چې د دې سړک په جوړېدو سره به اوږدې او کړکېچنې لارې لنډې شوي وي چې تر ډیره بریده د سیمې خلکو ته اسانتیاوې رامنځته شوي دي. دا سړک خو ډیره وسایي جوړه کړې ده په دې باندې موږ بیخي خوشحاله یو د مخه پر دې خامه لارې باندې سړی تګ راتګ نشي کولی او اوس د پیلن لپاره خو غټ اثرات دي. د سیمې یو بل اوسیدونکی حکمت الله وایي د دې سړک په جوړېدو سره د فاصلې د لنډوالي ترڅنګ په اقتصادي لحاظ هم ورته ګټور تمام شوی دی. دی وایي دا ډول پروژې باید نورې هم تطبیق شي ترڅو خلکو ته یو سالم کاروبار چاپیریال برابر شوی وي. مثلا په هغه وخت کې چې څوک مو غوښتل چې د ولسوالیو څخه ښار ته راسي په څو ساعتانو باندې به په وسایلو باندې به راتله نو اوس په ډېر د دې سړک په راتګ افتتاح سره د دې سړک په جوړېدو سره د خلکو ګردو ته انشاءالله چې ډېر اسانتیا برابر شوله. د سیمې اوسیدونکی خان محمد وایي د اسلامي امارات په واکمنېدو سره د بیا رغونې د کارونو ترڅنګ کاري زمینې هم برابرې شوي دي. دا خو بیخي ډېره ګټه لري مریضان مشکلات او نور تکلیف چې پخوا په خامه کې کوو اوس په نیم ساعت کې رسېږي پخوا چې به روډ ډک وو موږ پر بغل راګرځېدل ته اوس په 10 دقیقې ورځو دا بیخي ښه پروژه ده بیخي ښه کار دی. دا په داسې حال کې ده چې هلمند کې د اسلامي امارات په کورنۍ بودیجه سره د کلیوالي سړکانو د جوړېدو ترڅنګ د اوبو چک ډیمونه او یو لړ مهمې اساسي پروژې هم ګټې اخیستنې ته سپارل شوي چې خلک یې له خدمتونو مستفید شوي دي.